قدرمنو لیدونکو، تېمورشاه کمال یم. شاعر او کتاب خپرونه ده. د پیاوړي لیکوال ټول ټیم په شمول د پروفېسرفيض، محمدشهزاد صاحب، نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، طاهر ليکوال صاحب او ستړی پښتون پیج ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قدرمنو لیدونکو، پیاوړي لیکوال دغه سلسله د کتابو چې پیل کړې ده، موږ غواړو چې تاسو ته د پښتني سیمې د سویلي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا د سترو علمي او قدرمنو لیکوالو هغه شعري پنپارې تاسو ته معرفي کو او په تاسو یې وپېژنو او تاسو ته یې درکونه در وښیو. د دې خپرونې تر ټولو لومړی مقصد به زموږ دا وي چې موږ په نوي کهول باندې د کتاب پیژندګلو یا د کتاب سره مینه معرفي کو او زموږ نوی نسل و دې ته وهڅوو چې هغه د فیسبوک او د یوټیوب پر ځای باندې کتاب ته مخه کي او کتاب ولولي. هغه په دې چې کتاب هم علم دی هم هنر دی، کتاب ساینس دی، کتاب ټکنالوژي ده، کتاب دین دی، کتاب مذهب دی، کتاب لمونځ دی، کتاب هنر دی، کتاب پرمختګ دی، کتاب رڼا ده، کتاب د تیارو ضد دی او کتاب مو خلا ته خېژوي، کتاب مو و نوي دور و جدیدو ایجاداتو ته رسوي، بې علمي مو و تیارو ته اچوي او جهالت مو تباهي، بربادي او جنگ ته بیایي. موږ غواړو چې خپل قام او خپل نوي ځوانان په کتاب سره ولد کو او کتاب ور معرفي کو او د کتاب سره یې مینه پیدا سي. نو په دغه سلسله کې پیاوړي لیکوال چې کومه هڅه پیل کړې ده، موږ له تاسو څخه هیله کوو چې تاسو به زموږ دغه خپرونه را سره پر مخ هم بدرګه کوئ او موږ د هغه لیکوالو څخه چا چې کتابونه چاپ کړي وي او پیاوړي لیکوال سره یې نسخې نسته، موږ د هغه لیکوالو څخه کاغه نثري زیار کښلی وي، که یې قالم کښلی وي، که یې قالمونه کښلي وي او که یې نظم وي، که نثر وي، که افسانه وي او که ناول وي، موږ ته د خپل کتابونه ډالۍ کي. موږ به یې له دا خپرونې د لارې په ټولو پښتنو باندې پیژنو او تاسو ته به یې معرفي کوو. د هغه لیکوالو څخه یو جهان مننه کوو څوک چې پیاوړي لیکوال ته خپل کتابونه ډالۍ کوي او موږ یې اوریدونکو ته لیدونکو ته معرفي کوو. په دې خبره کې تاسو شرم مه محسوسوئ. قدرمنو لیدونکو، که د چا سره کتابونه په پیټۍ یا المارۍ کې پراته وي نو دا د المارۍ شی نه دی، دا پکار ده چې په خلکو وپېژندل سي او معرفي سي. نو تاسو پیاوړي لیکوال ته خپل کتابونه ډالۍ کړئ، موږ به یې و خلکو ته ډالۍ کو. زموږ پته یا درک ډېر اسانه دی، کمال ګیس کمپنۍ پښین. زموږ پر چشه باندې تاسو چې کومه موبایل نمره وینئ پر دغه نمره د طاهر ليکوال صاحب سره تماس نیولی سئ او زموږ سره د کتاب د رالیږلو په حقله باندې ستاسو رهنمایي به کوي انشاءالله. نو موږ راځو نن د شاعر او کتاب خپرونه کې د ارواښاد حاجي آیت الله عتیق صاحب کتاب ته دیوان عتیق. دغه کتاب ډیر ضخیم او پر 1500 مخه باندې مشتمل کتاب دی چې 250 صفحې لري او په دغه کتاب کې آیت الله عتیق صاحب ارواښاد خپل هغه مزایه، طنزیه، رزمیه او علمي شاعري را یو ځای کړې ده چې تاسو ورڅخه خوند اخیستی سئ. دغه کتاب لاسته راوړئ او موږ به یې تاسو ته د رقم در وښیو. د کتاب بشپړه پیژندګلو ته راځم.
او تر ټولو لومړی قدرمنو غواړم چې د لیکوال د حاجي حیات الله عتیق صاحب ارواشاد هغه کتابونه چې د په خپل ژوند کې چاپ کړي دي زه یې تاسو ته نومونه ډالۍ کړم. لومړی کتاب د ژوند ملګری په 1992 کې چاپ شوی دی د ژوند ملګري په نامه. دویم کتاب یې ناقراره زړه په 1998 کې چاپ شوی دی او دریم کتاب یې د مرغه په نامه په 2001 کې چاپ شوی دی. څلورم کتاب یې الوتې مینه په 2003 کې چاپ شوی دی او پنځم کتاب یې ستا سترګې په نامه باندې په 2008 کال کې چاپ شوی دی. شپږم کتاب یې د همت غر په 2012 کې چاپ شوی دی. اووم کتاب یې د حرمینو تر شریفینو په 2012 کې چاپ شوی دی. اتم کتاب یې د فکر زانګو چې دا اوس موږ و تاسو ته مخاطب یو د دغه کتاب دا په کومه سنه کې دی؟ دا په 2014 کې چاپ شوی دی. نو ملګرو حیات الله عتیق په خپل مختصره ژوند کې خپل ادبي آس په دومره تیزی وځغلاوی، دومره زیات زیار یې ویستی چې 8 کتابه یې چاپ کړل او بیا له موږه بیل سو. الله دې روح شاد لري، الله دې جنت نصیب کی او پسماندگانو ته دې الله صبر جمیل ورکی. نو زه اوس راځم د حیات الله عتیق صاحب چې له موږ سره په ټلویزیون او په بېلابېلو عوامي او ولسي غونډو او مشاعرو کې په ډېر ورین تندي او په ډېره خندا سره ادبي محفلونه کول، مشاعرې کولې او د موږ سره ډېرې ادبي ناستې درلودې. د یادونه به د موږ سره د مرګ تر ساعته پورې محفوظ وي. نو زه اوس راځم دیوان عتیق ته چې د فکر زانګو په نامه دی د فیض محمد شهزاد صاحب نظر ور باندې اخلم. د فکر زانګو. یو جهان مننه تېمورشاه کمال صاحب او کتاب او شاعر سلسله چې زه هر وار په دستا او د تایید لیوا زه شکریه ادا کوم او در کومه حده چې دیوان عتیق د فکر زانګو زه دا یوه خبره کول غواړم چې داسې کام چې پښتون دی داسې ستوري لري او دا ستوري ورځ په ورځ چې کوم دی نه پټېږي، تیارې ته روان دي، تیارې ورباندې راځي. لکه دا عتیق چې کوم دی او دا رنګه منشي محمد رحیم دی او دا رنګه رحیم غمزده او د زیارت امجان لالا، دا زموږ هغه شاعران، هغه ادیبان، هغه لیکوالان، هغه ژوندي خلک وو چې طنز د ټولنې طنز به په مزایه انداز کې راوړي. و خو به مزایا لیکن هغه د دوی تنقیدي نظر و، هغه مزاج کم و، هغه د دوی طنز و. الله دې د دوی روحان ښاد لري او په طنز کې به ډېر لوی سبق و. هغه کې به یو درسته لوی پیغام به د ژوند یو درسته فلسفه بیا وړاندې کړله. اوس عتیق جان لکه تا چې وویلې ستا زما د پښین د کوټې د چمن د لورایي دا ټولو شناخته او دغه ژوندی ډېر بیداره انسان و، ډېر مینهناک انسان و. ادبي پروګرام و، تا به ورته کتل، هلته به دی هم و، منشي محمد رحیم به هم و او احمد جان لالا دا به هم و. دغه ټوله ژوندي خلک وو او بیا دی دومره ژوندی دی د شعر شره سره چې زه په یو خدای علمي حواله دی چې دی د سکول سره معلم وي، ټیچر و، استاد و او شاعرانه بصیرت یې بیا جلا و نه، بیا علمي سړی و. کالم به هم لیکي، کله څو کلمان یې ما لیدل دي په اردو یې کلمان لیکلو، اردو شاعري، انګریزي شاعري، بلوچي شاعري، براوي شاعري. ژبې زده وې، براوي یې زده وه، بلوچي یې زده وه، هزارګي یې زده وه، پښتو یې زده وه، فارسي یې زده وه. یعنې چې و کومې خواته بیا پام سولو شعر چې به زه نو زړه څه ورته د آدم علیه السلام څخه نیولې تر ده پورې د ده تر بچیانو پورې باقاعده تاریخ لیکلی دی، تاریخي کتاب یې لیکلی دی. دا شیان
میان دا ټولې لیکلو او بیا دا رنګه دا اوس تا د ده په کتابو کې د رمین شرفین پورې دا د ده سفرنامه ده شاعري یې جلا ده کالمنګاري یې جلا ده نو یو ژوندی څوک و او د ژوندي سره سره یې پر شعر یې خوند اخیستی او شعر یې وایي مشاعرې نه قضا کولې مشاعرو ته به ورتلی او شاعران یې راغوښتلو شاعران یې سره یو ځای کولو ته د دې خبرې ګواه یم په شپو کې زه په کوټه کې وم په میاشت دوی کې به ده د یو ادبي محفل جوړ کړی و ادبي مشاعرې به جوړې کړي وې شاعران به وراتللو او شاعر د ده خپله شاعري چې وه ډېر شعرونه چې کوم دي هغه ډېر ذهنونه ډېر زړونه وړلو هم او تخنولي هم زه تا ته دا وایم چې ته د ده په کتاب کې وګوره د ده څو شعره یو څو کلامونه دی وایي دی په یو طنزیه انداز کې وایي وای نه د ثواب نه مې د شوق نه د بل چا دپاره نه د ثواب نه مې د شوق نه د بل چا دپاره ژیره خو پرېښودله ما د پاک الله دپاره واه ته دا بیا ووایه ډېر نه د ثواب نه مې د شوق نه د بل چا لپاره ژیره مې پرېښودله ما د پاک الله دپاره خلکو ویل به چې په قبر کې وي توره تیاره خلکو ویل به چې په قبر کې وي توره تیاره او ژیره یې لکړله ما هلته د رڼا لپاره الله دې قبر منور کړي او تا نو ولکه کړم خوشحاله تر قیامته ځوانۍ تا نو ولکه کړم خوشحاله تر قیامته ځوانۍ ژیره خریله مې 25 کاله ستا دپاره تر څو ما به کړلی دا د انګریزانو رسم توشه راټوله کړله اوس ما د عقبا لپاره ډېر یعنې د آخرت دپاره او تېروم ژوند به عملي طور په لار د رسول صلی الله علیه وسلم تیروم ژوند به عملي طور پر لار د رسول خدای دې دا نه کړي چې کړم صرف د دنیا لپاره او عتیق څو تر څو به ګرځې ته ژوندی پر دنیا عتیق څو تر څو به ګرځې ته ژوندی پر دنیا اختیار سنت طریقه کړه ته د پیشوا لپاره نو ګوره ما ته وویل دغه پر ژبو عبور درلودی په اردو ژبه خبر و په بلوچي باندې په پښتو باندې یو داسې بې ځان ته ماحول جوړ کړی او بیا دا و چې ته به ورلې دی به په کتابو کې ناست و کتابونه هم ډېر ورسره و او د ډېرو کتابو مطالعه یې کوله او دوی د په لیکل مین و ما یو وخت کې ورته وویلم ما ورته عتیق جانه ستا لیکل خو به ډېر ګوره زه خپل لیکل کوم هغه زما اظهار دی سند لري نه لري هغه ما به کله کله ګپه پر وکړله ما به ورته عتیق صاحب ته لږ چې شاعري وکې بیا یې لږ رغبېله فلټر کوایه ده به ویلې ولزې لیکم فلټر دې دوی کوي دور زه به دې ته نه ګورم چې معیار چې زما نږدې زما اظهار دور زه خپل اظهار کوم د معیار پیمانې دي وا نورو ته ورپاته وي او بیا دا زه د ده جرأت بولم دا د ده رښتیا ورځ بولم دا د هغه دلاوري وه د ده په خپل قلم باندې باور و باوري څوک و او بل چې ستا په یاد ده چې په کله سټیج ته لاړئ د ده د ویلو انداز د نورو شاعرانو څخه د ګردو شاعرانو سې جلا انداز او ډېر خوند یې پکې او ډېر خوندرو یې و دا تنده یې و دا چهره به د خندا داسې ډکه وه په شعر خوشحاله کېده او یوه خبره ده چونکې دی استاد و دی ټیچر و او د کتاب سړی په شعر پوهېدی هم د شعر په معنا پوهېدی د شعر په مفهوم پوهېدی او لیکل یې بسیار بسیار یې لیکلو دغسې ګر سره نه کښېنستی ځکه خو یې نه کتاب ولیکل ته یې شعر دی بل ځای وایي خپل حسن دې ګوره چې نظر نه سي خپل حسن دې ګوره چې نظر نه سي خپل حسن دې ګوره چې نظر نه سي زما د سترګو توره چې نظر نه سي خپل حسن دې ګوره چې نظر نه سي زما د سترګو توره چې نظر نه سي زما د سترګو توره چې نظر نه سي
او روي سترګې ډېرې په جهان کې سته روي سترګې ډېرې په جهان کې سته مه وځه د کوره چې نظر نه سي دا بیا وه ډېره روي سترګې ډېرې په جهان کې سته مه وځه د کوره چې نظر نه سي دای نه وي اشنایه چې لمبه دې کړي ځان ساته له اوره چې نظر نه سي واه دا شعر بیا وایه دای نه وي اشنایه چې لمبه دې کړي ځان ساته له اوره چې نظر نه سي ډېره الله او وکه د نظر تعویض په چا باندې وکه د نظر تعویض په چا باندې روی د خدای وګوره چې نظر نه سي ډېره دود که سپېلني دي و خپل ځان ته ته دود دې سپېلني دود که سپېلني دي و خپل ځان ته ته زما د زړه ټکوره چې نظر نه سي ډېره الله او وکه یو څه رحم پر عتیق باندې وکه یو څه رحم پر عتیق باندې زخمي زړه ته یې ګوره چې نظر نه سي د دغې مینهناک شاعر نه الله پاک د سید ګوهر اډ چې کوم دی د جنت عیسی وګرځوي نه د ټي وي و مشاعره و د یو شعر ووایي ګوهر صاحب ډېر مینهناک څوک و ده ته ډېر داد وکړي 2 واره نه بلکې 3 واره پرې ووایي بیا چې کله د مشاعره ختم سوله په هغه شپو کې روایات شو شاعران ژوندي وو هغه مشران چې کوم دی هغه سړی ویني نه جلا خلکو نو چې موږ د شی له رالو دی رالي ګوهر صاحب ته ویلې ګوهر صاحب تا خو زه ډېر ونازولم دومره مینه دې راکړه هغه ستا په دا شعر کې کمال د غونګې و چې ما باید چې تر دې زیات درکړ نو دی په دغه به هم ډېر خوشحاله و چې بیا راز صاحب له ډېر راتلی صاحبزاده حمیدالله صاحب له راتلی عاصر صاحب له ډېر راتلی موږ ته خو باقي خلکو وو ستا له به وو په هغه شپو کې په کومه شپو کې چې زه په کوټه کې ومنه نو خو زه په یونیورسټۍ کې وم هلته مې سرویس و نوکري مې وه ځای مې و هلته به راتلی کتاب د ده په راتلو سه به دا و د هغه وخت چې کوم بلوچي براوي د اردو کوم شاعران چې به وو هغه چې به اربشاد عتیق صاحب ولیدی په ده پسې به رالو بیا به یو بانډار جوړ شو نو زما د ټولو خبرو او مختصرا خبره ده چې واقعي شاعر هم دی مینهناکه شاعر دی روان شاعر دی شاعري رواني لري شاعري چې کومه د خوند لري او کله ده چې وویلې چې د معیار پیمانو له دې بل څوک راسي لیکن نن موږ وایو چې په رښتیا چې معنا لري دی نسته شعر یې ژوندی دی نثر یې ژوندی دی تخلیق یې ژوندی دی وایي شهزاد صاحب وایي تیره بسې ستا ځواني نه به دې وي دا ځواني تیره بسې ستا په لنډو بیرو کې څونه خوندور فکر دی تیره بسې ستا ځواني نه به دې وي دا ځواني څه لپه کوې غرور څه لپه کوې غرور ته په دا بلا ځواني واه دا بیا ووایه څه لپه کوې غرور ته په دا بلا ځواني نه پاتېږي هیچاته نه پاتېږي هیچاته دغه بې وفا ځواني واه ډېره وله ستا په شان باندې ولستا په شان باندې تیره سوه زما ځواني او تیره سوه د باد په شان ډېر الله تیره سوه د باد په شان ښکلې د ښکلا ځواني واه ډېر الله کشکې تل تر تله وای تله وای زما تیکه ستا ځواني واه ډېر ښه نو قدرمنو لیدونکو د آیات الله عتیق صاحب د فکر زانګو دغه زخیم چې 250 صفحې او 500 مخه لري خوندوره شعري ټولګه ده موږ یې نن و تاسو ته تعارف وکړئ دغه کتابونه تاسو لاسته راوړئ او ویل ولئ نو بیا به مو په علم کې نور هم اضافه وسي آیات الله عتیق زموږ د چمن ښار اوسېدونکی و خو د وفات په وخت کې دی په کوټه کې میشته و په کوټه کې مولم و او د ډېرې اوږدې ناروغۍ پس دی له موږه بیل سو روح دې شاد وي
د شاعر او کتاب په نننۍ خپرونه کې زه نن تېمورشاه کمال، فیض شهزاد صاحب، نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب له تاسو اجازه غواړو. طاهر لیوال صاحب ویډیو مخ ته شیروئ ملګرو، یو جهان مننه. خدای مو مل شه.